بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه خپل سلامونه وړاندې کوم ټول زده کوونکو او لیدونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او ښه صحت به ولري. ګرانو زده کوونکو، دغه لوست مو یعنی شلم لوست دی چې د کتاب او کتابتون په اړه دی. دغه لوست مو بیا د مقدمه او د متن لوست سر او د نوي لغاتونه او د کانکور پوښتنې چې موږ ستا لپاره ته چمتو کړئ. د پښتو مضمون 11 ټولگی کتاب او کتابتون. این درس ما در مورد کتاب و کتابخانه است. کتابتون به معنای کتابخانه. راز و مقدمه میریم سراغ بخش اول یعنی مقدمه. د ذهني ودې پوهې او معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره کتاب تر ټولو غوره او اغیزناکه وسیله ده. اینجا کلمه ودی به معنای رشد و کلمه اغیزناک به معنای تاثیرگذار و کلمه ترطولو یعنی از همه. گفته برای رشد ذهن و به اصطلاح به دست آوردن معلومات و دانش از تمامی وسیله ها کتاب بهترین وسیله و تاثیرگذارترین وسیله می باشد. د کتابونو ترلاسه کول او مطالعه لپاره بیا ترطولو خزای کتابتون دی و میگه برای به دست آوردن کتاب‌ها و همچنین در بحث مطالعه بهترین مکان کتابخانه است. زموږ په هیواد کې چې اصلي تکنالوژي کمپیوټر او اینټرنیټ دود نه و، نو هر چا به د خپلو معلومات د زیاتولو لپاره کتابتونونه ته مخه کوله او د اړوند موضوع په اړه خپل معلومات بشپړوله. اینجا کلمه بشپړول به معنای مکمل کردن یا پوره کردن ویل کیږي. گفته در وطن ما در وقتی که تکنولوژی های عصری یا به اصطلاح جدید مثل کامپیوتر و اینترنت مروج نبود، هر کسی برای به دست آوردن و زیاد کردن معلومات خود به اصطلاح به کتابخانه ها میرفت و در مورد موضوع مربوطه اطلاعات خود را بشپړ یا مکمل میکرد. په دې لوست کې د کتابتون او مطالعه په اړه معلومات درکوو. گفته ما در این درس برای شما در مورد کتاب و کتابخانه و همچنین مطالعه کردن معلومات میدهیم. یو پوښتنه راغلی دی ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو باید ځواب ورکړو. پوښتنه څه دی؟ ویلې کتاب څنګه منځته راغی او چیرته ساتل کیږي؟ گفته کتاب چگونه به وجود میاد و در چه جایی ساتل کیږي به معنای نگهداری می شود. د متن لوست په لرغونو زمان کې چې کتاب نه و، پلرونو په خپل ماشومان او اولادونو ته هغه کیسه کولې چې په یاد به یې وي. میگه در زمانهای کهن و باستان که کتاب موجود نبود، پدرها برای ماشومان یا کودکان خود و اولادهای خود قصه یا کیسه های رو میگفتند که آنها آن را به یاد داشته باشه. اینجا کلمه لرغون به معنای کهن یا باستانی و کلمه پلرون به معنای پدرها، ماشومان به معنای کودکان و کلمه کیسیان به معنای قصه ها یا داستان ها ویل کیږي. کله به چې دا ماشومان لوی او پلرونه سوله، هغوی به بیا خپل ماشومان ته دا کیسه کولی و میگه بعض وقت همین ماشومان یا کودکان خودشان بزرگ شدن و صاحب اولاد شدن و پدر شدن، باز آنها آمدن همین داستانها را برای بچه هایشان گفتن. پایله که بده کیسه لیو و نسخه بلت پاتکیدی و گفته که در پایان یا در نتیجه این قصه ها از یک نسل به نسل دیگر منتقل شدن یا باقی ماندن. سرنګه چې دا کیسه ډېرې زیاتې وي، نو به یاد پاتې کیدل یې د انسان لپاره ناممکن او ځینې به هیریدل هم. اینجا کلمه هیریدل به معنای فراموش شدن است و کلمه زینی به معنای بعضی ها و کلمه سرنگ چی یعنی از اینجا که مشخص است این قصات تعدادشان بسیار زیاد می باشد و در حافظه ماندن انسان آنها تقریبا ناممکن است و گفته بعض از آنها هم احتمال داره که از یاد انسان فراموش بشه. انسانان یو وسط ارتیاد درلوده چې د کیسه په ساتلو کې ورسره مرسته وکړي و میگه انسانها به یک چیز نیاز داشتن که برای حفظ و نگهداری این داستانها به آنها کمک کند. ځینې خلکو به کیسه په یوه لرګه باندې د یو عالمه په توګه نښانې کولې او ځینې په تارونه باندې رنګ رنګ غوطې جوړولې چې د یو ځانګړې کیسې نمایندګي به یې کوله. و میگه بعضی از مردم یا بعضی از ولس می آمدن این داستانها را بالا یک چوب به اصطلاح به صورت علامت یا نشانه میکردن و باز بعضی می آمدن بالای تارهای رنگارنگ می آمدن یک گره های رنگی جور میکردن که هر گره یا به اصطلاح هر چوبی یا هر علامت و نشانی که آنجا ذکر میشد، گفته از یک کیسه از یک قصه خاصی نمایندگی میکرد. کله چې لیکل او لوستل رامنځته سوله، میگه وقتی که نوشتن و خواندن به وجود آمد، نو د کیسه ساتن و خلکو ته آسان سوه. میگه نگاه داشتن قصه ها یا کیسه برای ولس بسیار آسان شد. په هغه وخت کومه آله چې د هغه په واسطه به یو شی لیکه یو ډول لرګی چې تیره څوکۍ درلوده او د هغه په وسیله به په یو نرمه خطه باندې نښه او یا راس کاوه او بیا به دا خطه په داش کې پخوله
چې تر ډیره پاتې شي. دا د کتاب په شکل نه بلکې د یوه خشتې شکل درلوده او دا کار په حقیقت که د کتاب د من سر اتلو پیل و. میگه در آن وقت کدام وسیله‌ای که به اصطلاح میخواستن به واسطه آن بنویسن یک قزچوبی بود که در نوک آن یک به اصطلاح با نوک آن می نوشتن و بالای یک گلی یا یک خاک نرمی و باز بعد از این که می آمدن او را رسمش میکردن یا به اصطلاح می نوشتن در داخل یک داش می پختن که عمرش بیشتر بشه و مدت زمان بیشتری را باقی بماند. میگه این شکل کتابی که نبود بلکه یک شکل خشتی بود که در حقیقت آغاز شروع شدن یا ایجاد شدن کتاب بود. ځینې خلکو په خپل کیسه د ونه پر پوستکي یا پانو باندې لیکلې خو دا دوامدار نه و. میگه بعضی از ولس یا مردم می آمدن قصه و داستانهای خود رو بالای پوسته های درخت یا به اصطلاح برگای درخت می نوشتن ولی میگه این کار دوامداری نبود. کله چې په وشیشي ماتیدی به خود پاروس د ونه پوستکي نسبتا زیاد دوام درلوده. میگه وقتی که او پوسته ها خوش می شدن و باعث می شد که آنها بشکنن و از بین برن ولی میگه که پوست درخت پاپیروس نسبت به بقیه درختها به اصطلاح دوام بیشتری داشت. تقریبا 15,000 کاله پخوا د مصر خلکو د پاپیروس له ونې څخه یو عدل کاغذ جوړاوه او تر هغه وروسته بیا د حیواناتو پر پوستکو باندې لیکل پیل سوله. میگه تقریبا 5000 سال پیش در مصر مردم آمدن از درخت پاپیروس به اصطلاح یک قسم کاغذ جور کردن و بعد از آن آمدن بالای پوست حیوانات هم چیزایی رو که میخواستن مینوشتن. ځینې خلکو چې کیسه به لوستلی نشوی د کتاب تصویر له لیدلو څخه به ډیره خوشحالیدل و میگه بعضی از ولس یا مردم که قدرت خواندن را نداشتن از تصاویر کتاب خوشحال میشدن. په هغه وخت کتابونه ډیره لږ او یوازې شتمنو خلکو کتابونه اخیستلی سول او بس و میگه در آن وقت تعداد کتابها بسیار کم بود. فقط افراد سرمایه‌دار یا افراد پیسه‌دار میتوانستند که آن کتابها را بگیرن و بس. کله چې د چاپ ماشین په جرمنی او کاغذ په چین کې جوړ شو د کتاب جوړولو کار ډیره آسان شو. میگه وقتی که ماشین چاپ در کشور جرمنی و کاغذ در کشور چین به اصطلاح جور شد جور کردن کتاب بسیار آسان شد. نن د کتابونو د چاپیدو د زیاد پرمختګ له کبله په میلیونونو انسان له کتاب څخه ګټه اخلي و میگه امروزه که این ماشین های چاپی بسیار پیشرفت کردن به همین علت میلیون ها انسان توانستن که از کتاب ها ګټه یا فایده بگیرن. کتاب د انسان لپاره ډیر ښه دوست او ملګری دی. میگه کتاب برای انسان یک دوست یا یک اندیوال بسیار خوب است. له کتاب سره ملتیا او ملګرتیا موږ د عادي وګړو له چاپریال څخه د ډیرو لوړو افکارو. میگه کتاب که اگه ما بیایم باش دوستی بگیریم و همراهی بگیریم ما مردم عادی رو از محیط با افکار بلند بقیه او تصورات نری ته بیایی و میگه ما را به تصورات جهانی میبرد. اینجا کلمه نری به معنای جهان له لورو او ستر انسانانو سره مو ملګری کوي او د هغه له فکر او نظر څخه مو خبروي و میگه ما را با افکار و تفکرات و تعقلات انسانهای بزرگ دوست میکند و آشنا میکند و از عقاید آنها ما را خبر میکند. کتاب د یو هنداره پسر دی. میگه کتاب همانند یک آینه است. اینجا کلمه پسر یعنی به همانند و کلمه هنداره به معنای آینه. خو و بد پکې له تیروتن په خپل رنگ برخی و میگه که خوب و بد را بدون اشتباه به رنگ خود به نمایش میدهد. اینجا کلمه تیروتن به معنای اشتباه و کلمه برخی به معنای نشان دادن ویل کیږي. زموږ کاروره ټولنیز اړیکې تدبیر او برخلیک راته بیانوي و میگه برای ما اعمال و کردار ما رو و روابط اجتماعی تدبیر و سرنوشت را برای ما بیان میکند. د هغوی سرخندنې علمی او ادبي غورځنګونه بیلابیلې موندنې موجودې ستونزې او هلې ځلې زموږ د سترګو په وړاندې انځوروي چې موږ د خپل ژوند سره مخ وګرځو او د عبرت درس ترینه واخلو. میگه میاد برای ما تمامی فداکاری ها و همچنین نهضت های علمی و ادبی و یافته های گوناگون و مشکلات که امروز موجود است و همچنین سعی تلاش ها را در مقابل چشم ما به تصویر می کشد که ما از آنها سرمشق بگیریم و در زندگی خود عبرت بگیریم. اینجا کلمه دسترگ و پاورند انزوروی یعنی در مقابل چشم ما به تصویر می کشند. او هغه ځای چې کتابونه پکې د مطالعې لپاره په ترتیب سره ایښودل سوي وي کتابتون نومیږي و میگه آنجایی که به اصطلاح برای مطالعه کتاب و کتابها به ترتیب گذاشته شدن کتابخانه یا کتابتون نام داره. په کتابتون کې د هر مسلک اړوند کتابونه په جلا جلا الماریو کې ځای پر ځای سوي وي و میگه در کتابخانه در مورد هر مسلک و در مورد هر حرفه مربوطه کتابها به صورت جدا جدا
در الماری یا بهتر بگم در قفس‌ها و کمدهای جایگذاری شدن. اینجا کلمه جلا جلا به معنای جدا جدا و زای پر زای سویدی یعنی جایگذاری شدن. کله چې موږ کتابتون ته ننوځو هلته په ښکاره یو څو الماري وینو چې کتابونه او پانې پکې ځای پر ځای سوی دي. میگه وقتی ما وارد کتابخانه میشیم آنجا مشخص میشود که چند تا الماری و چند تا قفسه و کمد کتابها و صفحات در آن جایگذاری شده. نور چوپ چوپتیا خپروي او هیڅ غش پکې نه اوریدل کیږي. و میگه در آنجا کلا چوپتیا به معنای یعنی ساکت بودن هست و هیچ صدای در آنجا شنیده نمیشود. کله چې کتاب را واخلی او پانه واروي همغه غلی کتاب په خبرو پیل کوي و میگه وقتی شما او کتاب را بگیرید و صفحاتش را ورق بزنید باز خود همون کتابی که به اصطلاح ساکت است شروع میکند به صحبت کردن. په حیرانونکې چټکتیا سره مو ترې لرې وطن پوره بیایی و میگه ما را به صورت حیران‌آور و چټک به اصطلاح به فاصله ها یا مسافت های بسیار دور میبرد. پتراک یو نومیالی ایتالیایی په د خپل کتابونو او کتابتون په ستاینه کوي. میگه یک دانشمند ایتالیایی در مورد دوست خود یعنی کتابها و کتابخانه‌اش در توصیف آنها میگوید زه یو دله ملګری او دوستان لرم چې شپه و ورځې له هغوی سره تیروم. میگه من یک گروهی از دوستان و اندیوالان دارم که شب و روز خود را همراه آنها تیر میکنم. از ما ټول دوستان د نری نومیالی دی چې پیر یو زمان پکې خونده دی و میگه دوستان من از نامدارهای جهان هستند که از تمامی قرون و زمانها در آن محفوظ هستند. دغه دوستان ډیره لرې واتونه وهلي او از ما تر کوره را رسیدلی دي. میگه که این دوستان من از مسافتها و فاصله های بسیار زیادی را زدند تا به خانه من رسیدند. دوی از ما په زړه او سترګو کې ځای نیولی دي. میگه آنها در قلب من و در چشمای من جای گرفتن. هر وخت چې وغواړم د هغه لیده ته ورځم او چې هر چیرې ځم له ځان سره یې بیایم. میگه هر وقت که بخوام به دیدن آنها بروم یا که بخوام به جایی بروم آنها را همراه خود میبرم. دومره خوش جبیده چې سوخ یې په خبرونه امریجی و میگه انقدر حرفای شیرین داره و زبان شیرین دارد که هیچ کسی از حرفای آن سیر نمیشود. د جوان پد رازونه را ته سرګندهی و میگه رازهای مخفی یا پت زندگانی را برای من آشکار میکند. د تیر زمانه د پند او خوند کیسه را ته کوي و میگه قصه ها و داستان های زمان قدیم را برای من میگوید او د انسانان را برخلیکونه را خی و سرنوشت انسان هایی که تیر شدن را برای من نشان میدهد. اینجا کلمه راشی به معنای نشان دادن. پدی می پوهوی چې سرنگ جوان بکرم و میگه ایره برای من آموزش میدهد یا آگاه میکنه مرا که چطور زندگی بکنم چې خواشی نشم په خوش و مالگین و خبر می د غم ور وجنی او خوشوی می و میگه وقتی که ما به صلاح خفه یا ناراحت بشم با حرفای شیرین خودش آتش غم مرا میکشد و مرا ایلایا به اصطلاح رها میکند. د نیکمرغی لارې راخی و رای خوشبختی را برای من نشان میدهد او هغو ته د رسیدلو لپاره خپل غوره لارښوونې له ما څخه نه سمپوي. اینجا کلمه سپموی به معنای ذخیره کردن و پسنداز کردن ویل کیږي و میگه که رای خوشبختی را برای من نشان میدهد و راهنمایی خود را هم در نزد من به اصطلاح ذخیره یا پسنداز میکند. دا چې زما دا ملګری او دوستان ماته څومره ګټه را رسوي زما ژبې د استایلو او اشمیرو او توان نلري. گفته این دوستان من آنقدر که برای من به اصطلاح ګټه یا فایده میرسانند زبان من در ستایش و شمردن آنها ناتوان است. د کتاب مطالعه او کتابتون له دې دومره ښېګڼو او ګټه سره باید دې ته د پام وي چې دی و میگه وقتی برای مطالعه کردن و همچنین کتاب و کتابخانه و اثرات خوب آن و فواید آن باید ما بسیار توجه داشته باشیم. کتابونه په مطالعه او استاینه که له ډېره غوره او احتیاط څخه کار واخلو. میگه در بحث مطالعه و توصیف آنها به شدت از احتیاط کار بگیریم. کله چې غواړو د مطالعه په وسیله خپل معلوماتي پنګه زیات او ذهني ځواک پیاوړي وکړو لومړی باید د لوستلو لپاره غوره ګټور او باور کتابونه وټاکو. و میگه وقتی که میخوایم در بحث مطالعه و مطالعه کردن سرمایه یا بانک اطلاعاتی خودمان را زیاد کنیم یا افزایش بدهیم یا که بخوایم قدرت ذهنی خود را پیاوری کنیم یعنی قوی بکنیم میگه باید یک راه خوبی را انتخاب کنیم و از کتابهای بسیار مفید و باورمند استفاده کنیم. په دومه ګام کې باید د مطالعه او لوستلو پر مهال خپل جسمي ځواک ته هم پوره پاملرنه وکړو او هسې نه چې په دې برخه کې په افراطي کړنې سره خپل جنس او وزن له اندازې زیاته ستړی او زیانمن کړو. و میگه در بحث مطالعه کردن هم باید به قدرت جسمی خودمان و ذهنی خودمان بسیار توجه کنیم
و اینطور نباشه که با کارها و اعمال افراطی خودمان در بحث مطالعه کردن به جسم و ذهن خود خستگی و به اصطلاح زیان و ضرر برسانیم. دغه و د متن لوستل مو. خب حالا میم سراغ لغات های جدید. کتابتون به معنای کتابخانه، لرگی به معنای چوب، غوطه به معنای گره ها، 15 زرکاله به معنای 5000 سال، هزرورون که به معنای دلربا، واتن به معنای مسافت، برخلکونه به معنای سرنوشت ها، نوریدل کیجی یعنی شنیده نمی شود و کلمه ودی به معنای رشد. د کانکور پوښتنې. حالا میم سراغ سوالات کنکور چې موږ ستا لپاره ته چمتو کړي. لومړی پوښتنه صد ویلی سوال اول چی مطرح کرده ودی معنی پنخه کری گفته معنی کلمه ودی را نشانی کنید که جواب سم یا صحیح میشه گزینه یو به معنای رشد. دوم پوښتنه صد ویلی غوطی معنی پنخه کری گفته معنی کلمه غوطی را نشانی کنید که بازم جواب سم و صحیح میشه گزینه دوم به معنای گره ها. دریم پوښتنه صد ویلی دی وطن معنی پنشه کری گفته معنی کلمه وطن رو نشانه کنید که جواب سم می شود گزینه دریم به معنای فاصله یا از این وختونه مسافت هم ویل کیږي. ګران زده کوونکو دغه لوست هم د خیر سره خلاص وله. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. تر راتلونکي غونډې د الله په امان. الله مو مل څه ښه شپه ورځ ولرئ.